یزکیهم تزکیه چی ته وایي؟ هر څه د زړه سوتل د الله مینه او محبت زړه ته ورچول، دغه ته تزکیه وایي. نو جابر ابن سلیم صاحب د نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه انت رسول الله؟ دا خلک وایي دا د الله رسول دی، دا د الله رسول دی. انت رسول الله؟ ته د الله رسول دی؟ قال انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنه. زه د هغه الله رسول یم چې کله پر تا غم مصیبت تکلیف راسي او ته الله ته دعا وکړې کشفا الله به تکلیف در څه لرې کړي. انا لله و انا الیه راجعون دغه بس علاج دی. هر څومره لوی غم چې راسي دا کلمه باید یې رانیسي. سرو تاملې نه وهو، ژرې مش کوئ، ګریوانونه مش کوئ، د سر ویښته مش کوئ، لوی کوکاري او چغاري او بغاري مه وایي. لیس منا من حلق وسلق وخرق. څوک چې د غم په حالت کې ګریوانونه څیري، څوک چې د مخ ویښته راشکوي، څوک چې چغې او کوکاري وایي دا زما او د امت پر طریقه نه دی روان، زما پر سنت طریقې نه دی روان. دغه دی. که چا د غم په حالت کې انا لله و انا الیه راجعون وایه، الله نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله عز وجل به د هغه شي چې د ده د لاسه وتلی دی، د ده د لاسه تللی دی، تلف سوی دی، ضایع سوی دی، هر څه چې بولي الله عز وجل به د هغه ښه بدل ورکړي. تر هغه به ښه بدل ورکړي، بدل یا په دنیا کې یا په آخرت کې. حدیث شریف کې راځي وایي الله عز وجل فرشتې راولېږي چې ورسي زما د یو بنده بچی دی، دا بچي سي دا روح راواخلي. ملک الموت به یې روح راواخلي، هغه ماشوم به مړ سي، هغه زوی به مړ سي. فرشتي چې هلته ورسي الله عز وجل به پوښتنه ځینې وکړي، لکه دلته چې د انبیاو څه پوښتنه وکړه ماذا اجبتم، څه جواب درکړی سو؟ چې وایي زما بنده څه وویل، دا زوی چې مو ور مړ کړي، دا زوی روح مو راواخیستې، زما بنده څه وویل؟ خو په کور کې یو تن کم سو، هغه سړی دی د کوره ولاړې چې ته په نازېدلې او شمله دې په لوړه خو ولاړی نو خو نسته نو څه ویل؟ قال وایي استرجع، ستا بنده چې کله یې موږ د زوی روح راغی استرجاع وویل انا لله و انا الیه راجعون. قال ابنوا له بیتا فی الجنه وسموه بیت الحمد. ورسي د دغه بنده لپاره په جنت کې یو بنګله جوړه کړئ، پر دې مخ باندې ور ولیکئ بیت الحمد. دا بیت الحمد دی، دا د هغه سړي کور دی چې د غم په حالت کې کلمه د استرجاع ویلې ده. نن په یو سرای پسې زما او ستا تان وشکېدی، لیکن الله عز وجل چې څوک پر غم باندې صبر کوي، دا مې یو مثال درکوي. انا رسول الله الذي، زه د هغه رب رسول یم اذا اصابک ضر، چې پر تا غم تکلیف مصیبت ناجوړي راله، مریضي راله، پریشانی راله، فدعوته ته الله ته خواست وکړه. سوالات حاجت نن زموږ خلکو پرېښي دي. سوالات حاجت چا کول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. زموږ یو مولوي صاحب دی مخلص صاحب یې پېژني، موږ ته ګرد عمر وایي زه چې په جیب کې وګورم شی نه وي، په جیب کې پیسې نه وي، بیا راولاړ دوه رکعته سوالات حاجت وکړم. تاسې په خدای باور وکړئ ما ته خدای پاک پیسې راکړي. نور یې نو تفصیل پر درې د کومې خدای درکړي. سوالات حاجت ولې موږ پرېښي؟ زوی نافرمانه و، دوه رکعته لمونځ په خلوت کې چې یا الله زه خو ځینې په عذاب یم، چې را دې کوي پروردګاره، په دعاګانو دې راکوي، په خواستو دې راکوي، خوشحالي اوس کې نو را اسلام کې نو دا په سوالات حاجت څه میږي؟ د امام شهراني صاحب قول مې څو واره درته ویلي دي، بعضې خبرې موږ اخر په شرمېږو په دې خاطر چې وایي ملا صاحب د هغه یو شی زده کړی. امام شهراني صاحب وایي چې زما زوی زما تر کنټرول ووتی، د زماني علامه او زوی نه اهل سو، داسې کړنې یې کولې چې نور زه په شرمېدلم، مایوس شولم، رالم اودس مې وکړې، دوه رکعته نفل مې وکړ، دا خپل معامله مې الله ته وسپارل. ما یا الله تا را کړي خو ته را اصلاح کړه، بالا زما نه پس وخت چې نه اصلاح کېږي. الله عز وجل وایي د زماني عالم او علامه ځینې جوړ کړي. من يهده الله فلا مضل له، څوک چې الله هدایت کوي، څوک چې الله هدایت کوي هغه ته څوک هغه بیا څوک ګمراه کولی نشي. د برایي شپې او کارګزاري درته وایم، موږ په یو ځای کې ناست وو، یو نفر راغی چې نن په پلانکۍ مدرسه کې یو کس حافظ د قرآن دی، هغه د قرآن حافظ سو. نو موږ ویل دا څه تعجب دی، خوا د قرآن حافظان خو ډېر جوړېږي. ول تعجب دا دی چې نیکه یې مرویني و، پلار یې مرویني دی، اوس هم د ویشو چمن په مندو کې وایي کښېني مازدیګر چې ورشي پټو یې پر سر اچولي د روینو پوړۍ وایي، لیکن الله عز وجل زوی ورچش کړي حافظ کړي. وګور دې ته بیا هدایت وایي، دې ته بیا هدایت. من یهدي الله، خو تا خپل کوشش وکړه چې پلار یې پوډري و تریاکي وي او د هغه رقم نیکه یې پوډري و تریاکي وي او بیا د زوی څخه حافظ د قرآن جوړېږي، دې ته یخرج الحی من المیت. الله عز وجل خپل خدایي خلکو ته ښایي چې وګوره د ملا صاحب زوی وګوره، د ملا صاحب زوی نور عالم کوم، د امیر زوی د رویني و پوډري زوی ور حافظ کوم. الله خپل د قدرت نښې درښیي.
که ته زاري وکړې کېږي. علماو لیکلي دي که غواړئ چې د اولاد تربیه مو وسي، که غواړئ چې د اولاد تربیه مو وسي، ډېر کوشش وکړئ د خراب ماحول یې راوګرځوئ، د خراب صحبت یې راوګرځوئ. د الله په خاطر دا چې په لږ کې تلیفونان په لاس مه ورکوئ. د ماشومتوبه څه زموږ ملګري د دلې راځي ماشومان ورسره د وسې تلیفون په لاس ورکړي، په دې شی ما مخته کوئ. دې زم تباه کړی یم چې دا درته ناست یم او تاسې هم تباه کړي یاست. د مکتب د محصلینو سویه وګورئ، د لسم صنف دي زموږ سره راسره دي، ته په خدای باور وکړه خپل املا نسي لیکلی. د پوهنتون دي د هغسې کمزوري کړي دي، ملا صاحب یې د هغسې کمزوري کړي دي، د وجیرې شاګرد یې د هغسې کمزوري کړي دا چیز دا چې په لري دي که نه دي. دا د اولاد تر اصلاح بشو کوشش به وکړو، نور به هر څه کوو، خو مهم شی چې علما لیکي او علماو نقل کړي دي هغه وایي د اولاد په تربیه کې د مور و پلار د اخلاص دعا، مور و پلار دې دعا ورته کوي بس په هر لمانځه کې چې خدای د اولاد را اصلاح کړي. دا موږ چې هره جمعه ګاډي دا معمولي خبره نه ده. دا ځوانانو ته داسې مسخرې معلومېږي مړه خدای لوڼې مو را اصلاح کړي، خدای زامن مو را اصلاح کړي. دا ډېره غټه دعا ده او دا ډېر غټ شی دی. ټولنه جوړه په دغه زما او ستا پر لوڼو زامنو ده چې دا بېلارې سول، لوڼې مو خراب سولې، زامن مو خراب. د خدای په خاطر د سپین ږیرو خو وخت پوره دی، هغه تللي د دې ملک سرمایه څوک دی؟ لیکن داسې ځوانان هم په ټولنه کې شته. په والله هم زه ځینې بیرېږم، ته ځینې بیرېږم. دا ولې داسې سول؟ زه دغه ته اریان یم چې خپل د ملک سړي څه سړی بیرېږي. زه باندې راسم، زه ژرې لرم، زه لنګوټه لرم، زه ځینې بیرېږم. دا ځکه چې ما او تا 2 رکعته صلات حاجت نه دي کړي یو ورځ چې یا الله دا زما زوی داسې مه جوړوي چې بیا خلک ځینې بیرېږي چې اوس به مې مړ کړي، اوس به مټر راسه واخلي، اوس به مې غلا کړي، اوس به مې ټپي کړي، اوس به ښکنځل راته وکړي. دې کې زما او ستا کمزوري ده، زما او ستا کمزوري ده. تبلیغي حضرات مبارک راځي، یو نفر یو تبلیغي حضرات کې یو تبلیغي ملګری راټینګ کړی وهیه، یو چا ځینې خلاص کړي، ځینې خلاصي وایي چې مه کوه د خدای بنده، ولې دا مسلمان وایه؟ ورته مې شو چې ښه مې وډبوي. هغه ولې خو وایي دي خو ظلم در سره کوي. ول دا ما نه دي ورښولي، دا که د شروع څه زه دته ورغلی وای د الله د رسول لارې مې ورښولې وای، مسجد ته مې تر لاس نیولې وي چې راسې 5 وخته لمونځ کېږي، دلته بیان کېږي، دلته د دین خبره کېږي، دا مور دی، دا پلار ده، دا کاګان دي، ما دی نه دی پوه کړي، ښه دي ښه مې وډبوي. دا زما د کړنو سزا ده چې الله یې راکوي. عرض مې څه درته کوي؟ انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر. نن افغانان په داسې ویر اخته دي، زه خو د خپل په ناقص علم کې درته وایم چې هر سهار دي، هر سهار دي، هر مسلمان چې په دې خاوره کې ژوند کوي او دلته اوسېږي هغه دي هر سهار 2 رکعته صلات حاجت لمونځ کوي چې یا الله دا تورې شپې رڼا کړي. حدیث شریف کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. پر رسول الله چې به کله خوفناک حالت راغی، د بیرې حالت به راغی، د مشکل حالت به راغی، نبی کریم علیه السلام څه کول؟ فزع توجه الى الصلاه، فزع الى الصلاه، لمانځه ته به ورغی، 2 رکعات نفل به وکړه، الله ته به خواست وکړي. تر دغه تورې شپې خو به نورې نه راځي. زه حیران یم نه پوهېدم. حدیث شریف کې خو راځي چې داسې حالت په پر دې امت راځي، د ولي کرم ادیرې بغل ته به یو څوک روان وي، دا قبرو ته به وګوري، دا زاړه قبرونه به وګوري، هلته به خپل ویرجن حالت ورپیاسي، اخر ته به یا لیتني یا ربي یا لیتني مکان. خدای کشکې په دغه ولي کرم ادیرې کې زه پروت وی، نور ما ژوند نه وی غوښتی. نو بالا څنګه غواړي؟ ظلم اوج ته رسېدلی، وحشت اوج ته رسېدلی، جنایتونه اوج ته رسېدلي، خوشحالي نه لري. د کوټې اسپتالو ته موږ ورغلو، د کراچۍ اسپتالو ته ورغلو، پوښتنې وکړه څه مشکل لري؟ بدن چې وکړي، ټسټونه چې وکړي، هېڅ مشکل نه. څه مشکل دی؟ تاسې روحي مریضي لري، انشاءالله تاسې روحي مریضي لري. ډاکټر ته چې ورسئ ټسټ وکړي، چک وکړئ، ورسئ ټسټونه وکړي چې راسئ تاسې روحي مشکل لري، پر تاسې خوابتۍ ډېر راځي، تاسې ځانونه خوشحاله اوسئ. نو مال په دې ویرجن ملک کې به څوک خوشحاله شي؟ په چیز ځان خوشحاله کوي؟ خوشحالي خو عمومي څه خوند کوي، دا به هېڅ خوند نه کوي چې ټوله باغچه وچي او یوه درخته غوړه ولاړي، په یوه ګل نه پسرلی کېږي. ملا صاحب درته خوشحاله سي، مدیر صاحب درته خوشحاله سي، مامور صاحب خوشحاله سي، مارکیټونه چې لري دوکانونه لري هغه به خوشحاله سي چې زما کاروبار روان دی، لیکن په یوه ګل نه پسرلی کېږي. الله د الله په ذات مې قسم کې خوند پر واخلي. دلته به عمومي خوشحالي راځي، نه کېږي، په یو ګل نه کېږي. دغه چې د باندې خفه دي دا به تا ته راځي. موږ خلکو ته وایي زکات ادا کړئ، وایي ملا صاحب بیا د زکاتو خبرې راواخیستلې. موږ وایي زکات ادا کړه، که دې زکات په صحیح معنا ادا کړي بیا ستا موټرسکل خلک نه غلا کوي، ستا موټر خلک نه غلا کوي، ستا کور خلک نه چوري، ستا اولادونه بیا خلک نه اختطافي. ګرد عمر دغه چورو دغه شان یو خوا ډېرې دي، حیاوي ډېرې، هغه عیاش فحاش خلک دي چې خپل ترقۍ په دې شان غواړي. نه،
بعضې خلک چې مجبوري نیولي دي دې شي ته حمله کوي شي ته حمله کوه غل فسق او فساد چې راځي هغه زما او ستا د زکات د نیستۍ سره راځي چې زکات مو ټینګ کړی دی سرمایې مو په بانکونو کې پرتې دي لیکن په ناروا حالت کې پرتې دي حضرت عمر صاحب صحابه کرامو ته لاس پورته کوي ما تلف مال في بر ولا بحر الا بحفظ الزکات د الله په خاطر خپل سرمایې شمار کوي د هر چا په مال کې چې مشکل راځي چې موټرسکل دی او موټر دی او دکان چور سو پلان کوي دا چې راځي دا د زکات په مشکل کې تاسو زکات سم نه دی ادا کړی زموږ خلک وایي ما ادا کړي تاسو څنګه حساب وکړي ستا سرمایه 10 لکه افغانۍ ده ته ادا کړه د 10 لکه افغانو زکات دغسې زکات ادا کړه چې زکات یم سي صدقه یم سي هغه خبرې دي سړی د باندې سړی زوري نو ما درته وویل ډاکټر صاحب ته چې ورسې ولي ګوري ته بل مشکل ته روحي مریضي لري روحي مریضي د دغه ماحول څه پیدا ده چې شپه مو په غم ورځ مو په غم ویر حالت جنگ هغه دا مشکلات دي نو دا به کله سمیږي موږ کوشش کوو خپل غاړې خلاصو چې راسي د الله په خاطر وحشتونه ختم کړي جنایتونه ختم کړي زه اریان دغه ته چې خپل په مابینځ کې ما دي سره هغه کافر هغه مشرک غواړي ولاړې لیکن ما او تا دا وحشت ته لاس اچولی دي ما او ته پر چا وحشت کوې پر چا یې کوې ظلم د چا سره کوې وحشت د چا سره کوې چوري چپاو د چا کوې خو دغه وجه ده نو دغه د دوی دسیسې دي چې کامیابه شولې هغه دې ما او تا ورسره اخته یو چې لا به تر څه وخت اخته یو نو بهرحال جابر ابن سلیم صاحب راغی نبي کریم علیه السلام ته ویل اعهد الی یا رسول الله نبی کریم علیه السلام ورته د هغه رب رسول یم اذا اصابك عام السنه چې ستاسې پر ملک باندې وچکلي راځي فدعوت او ته دعا وکړي انبتها لک الله به دونه بارانونه در باندې وکړي چې الله پاک به مواشه راشنه کړي چې اوس تاسې دښتو ته وتلي څنګه حال زه د هغه رب رسول یم و اذا كنت في ارض فقر او فلات که په ځنګله کې وې که په بیابان کې وې وسایل دې ورک سو موټرسکل دې ورک سو موټر دې ورک سو بایسکل دې ورک سو آس دې ورک سو اوښ دې ورک سو فدعوت ته الله ته دعا وکړه کشف فرد عليك الله به درته واپس جابر ابن سلیم ورته ناست یو رسول الله دا خبرې کوي متاثر کېږي انسان د خبرو سره قلت اعهد الی یا رسول الله ای دا الله رسول ما ته نصیحت وکړه ما ته نصیحت وکړه قال وای نبی کریم علیه السلام ورته وفرمیل لا تسبن احدا څومره ښایسته یو نصیحت مې جابر ابن سلیم ادا دی ښکنځل مه کوه چاته ښکنځل مه کوه څونه سره اخته یو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان چې هر خبره تر خوله باسي د ده سره په تاک او په کمین کې یو تیاره فرشته ناسته ده بس لیکه 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 موږ په دا خپل خوار دفتر کې ورځ سره کښېنو نو خبرې سره کش په خدا پر سر مو درسي مجلس دعا وایي چې الله عفو کړي پالتو پالتو خبرې وکړو ایله ایله سره ورجګړو په داسې حالت کې هم سره ولاړ شوي چې د دم طبیعت خراب شي زما هم طبیعت خراب شي کور ته سره ولاړ شو خصوصا چې بیا سیاسي بحث راوخ دوی داسې کوي هو نو دوی خو بیا داسې کوي اوس بله معامله تاسو پر فیسبوک لیدلې ده دوی داسې کوي نو دوی خو بیا داسې کوي هېچا نه دي ویلي چې کافران داسې کوي هېچا نه دي ویلي چې موږ د اسلام او د مسلمانانو خلاف داسې حالت روان دي هېڅوک نه وایي چې موږ داسې پر تنزل روان دي دوی داسې کوي دوی داسې کوي نو دوی خو بیا داسې کوي لا تسبن احدا جابر ابن سلیم ابو داود شریف روایت دی کتاب اللباس کې یو وصیت مې دا دی چاته ښکنځل مه کوه عقبه بن عامر صاحب یو چوپان و چوپان لکړی ورسره و میجه کتلې دی وایي زه رسول الله ته په یو حالت کې راغلم ولمال یا رسول الله ما ته نصیحت وکړه قال امسک علیک لسانک دا ژبه دې قابو کړه دا ژبه دې کنټرول کړه ایله ایله مه غږېږه امسک علیک لسانک ژبه دې بنده کړه املک علیک لسانک ژبه دې قابو کړه وبکي علی خطیئتک چې ګناه و خطا و تعدا در څه وسول ژاړه په خلوت کې د خلکو مخ ته خو موږ شرمیږو چې اوس موږ کرایله کړو و املا صاحبه ما دریات هم لا وتړل په خلوت کې خو وژاړه په سجده کې حالت وبکي علی خطیئتک که وشرمېږې په خلوت کې الله ته وژاړه او وبکي علی خطیئتک او بل څه شوکه دریم نصیحت مې عقبه بن عامر دا دی چې کله د فتنو زمانه راله د کوره مه وځه کونو حلس البیوت چې د فتنو مخراغ یې ډېر مه ګرځئ هر ځای مه ځئ بیا به فتنې هلته راځي تاسې به بیا ښکار کوي او تاسې به نوشن کوي نو یو نصیحت به رسول الله دا راته وکړي لا تسبن احدا